بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د پیدور دوستو ویسکی کتاب کرائم اینڈ پنشمنٹ موږ تیر وار کہانی بیان کړې وه. دا د کم دوستو ویسکی چې دي دا په اصل کې په ماسکو کې په 1820 کې پیدا شوي دي، لیکن دوی په سایکالوجي کې ډېر زیات مهارت درلود. نو دا کتاب چې دی موږ په تیر نه کم ویډیوز وه کم اپیسوډز وو، په هغه کې موږ دا خبره کړې وه چې دغه چې دی دا ناول چې دی څنګه دغه چې دی رسکولونکوف چې دی هغه یو ښځه قتل کړي، بیا په ټولنه کې دی د کومو نفسیاتو سره مخامخ کېږي. نو هغه کہانی موږ تاسو واورئ، هغه موږ په غور باندې پر دې باندې په تفصیل باندې مجلس کړی دی. خو دلته موږ دا خبره کوو چې په دې ناول کې په اصل کې کمې ټرمینالوجیانې یا فلاسفیکل کم ټرمینالوجیانې لیټرري تیوریانې یا پولیټیکل تیوریانې استعمال شوي دي. نو په هغه حواله باندې موږ خبره کوو. موږ دا شی د دغه کړی وو چې کله رسکولونکوف چې دی هغه یلونا قتل کړي، بیا په ټولنه کې دوی تر کم جبر وځي، د کم انرز ایموشنز چې دي هغه څرنګه زخمي کېږي، بیا په اصل کې چې بیا دوی خپل کم ظلم چې دی یا کم جبر چې د قتل چې کړی دی په هغه بیا دوی سایبریا ته جیل ته ووسي، هلته چې دی دوی خپله دغه قبوله کړي که نه، نو بیا دوی هغه انر سټسفیکیشن چې دی هغه دوی محسوسه کوي د ده روح پر سکون نصیب. دلته بیا چې که موږ د تیوري خبره کوو، دلته د مختلف فلاسفیکل ټرمینالوجیانې استعمال کړي دي. لکه اوله ټرمینالوجي چې ده هغه دا ده چې ډټرمینیزم، پر ډټرمینیزم باندې د ډېر زیات زور کړی دی. په دا دغه کې هغه دوی وایي چې هر څه چې دی هغه نیچر کوي، په نیچر کې یو داسې قوتونه شته چې هغه هر څه کوي، دا چې دی دا د انسان په واک کې نه دي که نه. دارنګه مختلف دا کوم ډټرمینیزم چې دی یا دا د تیوري چې دلته ډېره زیات اپلای کړي ده. بیا په دې کې بل شی چې دی نیهیلیزم یو فلاسفیکل تیوري ده چې هغه دا وایي چې په ټولنه کې هېڅ اخلاقیات، هېڅ دود و دستور، هېڅ پري اسټیبلش کوم نارمز چې دي، ویلیوز چې دي، کلچر چې دی دا هېڅ معنا نه لري، او په ژوند چې دی دا یو ترتیب نه لري. یعنی ژوند چې دی هغه دی مینینګلس لولي، یاره ژوند ډېر بېمعنې شی دی. دلته د دې اپروچ چې دی د نیهیلیسټانو یا نیهیلیسټ اپروچ چې دی هغه اپټیمسټک اکثر نه وي، هغه پیسیمسټک اپروچ وي، هغه مایوسه وي، هغه په ټولنه کې هېڅ حقدار هېڅ دغه نه مني. د دې په ضد باندې یو بل فری ویل دی. فری ویل دا دی چې مثال کې هغه وایي چې ته څه غواړې هغه کړې. لکه رسکولونکوف چې دی یو خوا ته دا ویل چې دا ټول شیان چې دی خپله کړي، بله خوا ته دی د اډنري و د ایکسټرا اډنري ښکار دی چې یاره دا ښځه زه قتل کوم، دا په سوسایټي کې چې دی یوه معنا نه لري، یو قدر یې نشته. نو دارنګه تیوریانې یې راوړي دي. نیهیلیزم دا دی چې دوی په دې ناول کې دا خبره هم کېدای شي چې د ژوند په هکله باندې دوی ډېر زیات مایوس دي. یو دا مین وجه دا ده چې د یلونا قتل کوي هم دی دا د مایوسي له وجې وکړي. بله دا خبره ده چې په دې ناول کې زیاتر دغه چې دی پر دغه زور ورکول شوی دی ټوټلریزم باندې. ټوټلریزم به موږ دا وایو چې هغه ګورنمنټ چې په هغه کې مونارک وي، بادشاهت وي، زورواک وي، طاقتور وي، هېڅ څوک نه مني. مثال کې د نارت کوریا یا هټلر چې دی د جرمني یا ډېر خلک دا د ټوټلریزم یا ټوټلریزم کوم مثال چې دی هغه جوزف سټالن هم په دې کې اچوي چې دا هم د دې فکر خاوند یا د دې فکر سره تړلی و. بیا کسات موږ ورته وګورو په دې ناول کې د ایگزسټنشلیزم د وجودیت هم یو خبره شته. وجودیت دا دی چې یو سړی د ژوند په حواله باندې ویل دا وایي چې ژوند کې ته یو کار کولی شې، ژوند ته یو مینینګ ورکوي، ژوند ته یو پرپز ورکوي، مقصد ورکوي. دغه چې دی دا کیسه پر مخ پر وړاندې وړي چې دا کېدلی شي انسانان چې دي په ژوند کې دغه کېدلی شي. ضروري نه دی چې د ژوند په هکله باندې کوم پري اسټیبلش کم میتالوجي چې دي یا خیالات چې دي یا کوم نارمز، کلچر، ایتکس، دا نور کوم شیان چې دي دا به هغه ضروري وي. خو داسې نه دی. دلته ایگزسټنشلیزم څوک چې پر وجودیت یقین لري، څوک چې د فلسفې یا دغه د ایگزسټنشلیزم یقین لري، هغه خپل ژوند ته خپله لاره ټاکي په خپل د عقل پر بنیاد، د وزډم پر بنیاد دې ته ګوري. نو شاید په دې کې له ما څه ومې دا ټول شیان چې دي دا تیوري چې دي، که ډټرمینیزم دی، که ایگزسټنشلیزم دی، که ټوټلریزم دی، او که فری ویل دی، او که دا نور دغه دی، دا چې دي دا شیان ډسکس کوي. او د دې ناول ټول او بله خبر دا ده په دا کې نفسیات ډېر زیات تخ کړي دي او فلسفي ډېر دغه دی. وایي چې خو جرنل کہانی ده چې بیا دې دننه ډیپ کې لاړ شې بیا دا ته دا ټول شیان را ایستلی شې. ډېره مننه، خوشحاله